زما محترم درخواست دا کوم چې خپل بچو ته خیره مکوي. اکثر زنانا په وړه وړه خبره بچی ته وي ځواني مرګ شي او خدای دې ټوټکا خدای دې داسې کا واغه سکا. عبدالرحمن السدیس حفظه الله چې کم د خانه کعبه د بیت الله امام دې زما محترمو دا وي زه په ماشومتوب کې دومره ورانم چې مور مې وړه غل وای ما شګو نه لپې ډکې کړې وي او رامې وړي او مور ته مې په هغه وړو کې ورو غورځولې داسې وی مور می د ډېرې غوسې نه وویلې وی الله دې د خانه کعبې امام که بچیا الله دې د بیت الله شریف د خانه کعبې دې الله امام که. الله باز ټیم مور بچی ته بددعا کوي لیکن دا لا ماشوم دی زما محترمو چې کله دا ماشوم زلمی شي پاور ته طاقت ته ورسي د دې پلار او مور د دې نه امید پیدا شي دغه ځای کې زما عزتمندو د مور هغه خیره چې ماشومتوب کې بچي ته کړې وه الله په زلمیتوب کې دغه دعا دغه بد دعا دا په دې زلمي بچي باندې ولګئ یا په دې لور باندې ولګئ او زما عزتمندو الله یې ترېنه واخلي. بیا دا پلار هم جاړي په سرو سترګو باندې مور هم جاړي. الله ورته فرمایي چې هغه ټیم دا چې په کم ټیم کې دې بچي ته بد دعا وکړه هغه ټیم میوه لا کچوه او میوه چې کچوي نو څوک نشلی خو چې کله میوه پاخه شي بیا یې خلک شلی نو چې کله میوه پاخه شوه ځکه مې دنه وشلوله. نو بچو ته بد دعا مه کوئ. بد دعا کې خیره کې نو دعا به کوو انشاءالله کوو به که نه دعا به کوو صحیح ده که نه انشاءالله دعا به کوو. بعضې ملګري نه وایي وی کوئ ورته مینې سره آواز راکړئ دعا به کوو ټیک ده که انشاءالله. ټول امتیانو دپاره که موږ او تاسو سره څوک ښه کوي او که بد کوي ټولو ته به موږ دعا کوو د هدایت سوال به کوو او الله په دې سره ډېر زیات خوشحالي. ولې چې کافران دي او که عیسیان دي او که شیعګان دي او که څومره موږ او تاسو ټول په ټوله باندې چا پیدا کړي الله. اوس ته چې یو شی پیدا کړي او ته یو شی جوړ کړي او هغه شي ستا له څوک وران کړي او هغې له څوک تکلیف او نقصان ور باندې خپل بړاس وباسي نو خیرې به هم نه کوو. نوح علیه السلام به دې خلکو دومره ووهلو د الله پیغمبر دی زما عزتمندو بېهوشه به رالاړه شو او چې کله به هوش کې راغی ویلې به یا الله د دې قوم بخښنه وکړه مغفرت وکړه دې نه پوهېږي دومره به ووهلو. یو سپین ږیری بابا په کونټۍ باندې روان دی کونټۍ ورسره ده ځوان زوی هم ورسره روان دی او نوح علیه السلام داسې تېرېدو نو دا کونټۍ مو ته داسې کا وایي بچیان وایي د دې سړي ګورې خبره ونه منې. نوح علیه السلام یې ورته یاد کړو. دې ځوان زلمي بچي د پلار نه هغه کونټۍ واخیسته او منډې کړې او نوح علیه السلام مبارک سر باندې ګزار وکړو په وینو کې زما عزتمندو لید تېد لولهانې کو په وینو کې را پرېوتو او بېهوشه شو. چې کله هوش کې راځي قسم د الله په ذات باندې کتابونو لیکلي دي چې بیا یې ورته د هدایت دعا وکړل یا الله دې قوم ته هدایت. نو موږ او تاسو به انشاءالله العزیز ګوره د طایب په سفر باندې پیغمبر علیه السلام څومره زما عزتمندو هغه درې غټ غټ سرداران یا خو په کار دا وه بځای د دې چې پیغمبر علیه السلام له پناه ورکړې وه پیغمبر علیه السلام مدد یې کړی وی په دې باندې خوراک کړی وی د دې خیر خبرې اخیستې وی. هغه غټ غټ سرداران په لویۍ کې راغه پیغمبر علیه السلام د طایف ښار نه وشړلو شا طرف نه ماشومان ورپسې هغې زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام پسې شپیلي وال د علاقې چې کم لوفران او زما عزتمندو دا پاتې خلک لیونیان مجنونان دی ورپسې کړي. الله اکبر محمد رسول الله د چا د وجې نه الله دنیا پیدا کړې هغې پسې ماشومان یې ورپسې کړي پړقې وایي کنزل کوي شپیلي وایي استهزاګانې خنداګانې کوي او دومره په کاڼو باندې وویشتو اوس مخکې کړی دی وروسته نه په کاڼو ګزارونه دي کاڼې راځي په سر لګي په بدن لګي یو ځای لګي بل ځای لګي دومره ولګېدو هغه مبارک بدن نه وینې روانې شلې. الله د عرش نه د فرش تماشه کوي د خپل حبیب حالات ګوري. زما حبیب دا زما د دین دپاره لګیا دی څومره تکلیف دې خلکو په وینو کې لید بیت کو. زما محترمو لکه په بوټانو کې اوبه وي هغه بوټان داسې شړپار کوي د پیغمبر علیه السلام په بڼو مبارکو کې دومره وینه راله چې هغه پڼو کې هغه خپو مبارکو داسې شړپار کول. اخوا کفارو په محمد رسول الله باندې طرز راغو چې دا محمد په وینو کې داسې تک سور کړی دی د انګورو یو غونچې ورله راولېږله د هغې هم پې زړه خوږ شو د هغې هم پې جبرائیل علیه السلام راغی یا رسول الله بددعا وکوي نبی علیه السلام ورته فرمایي نه جبرائیله دې ته څه مه وایه د دې په اولاد کې بچو نسو کړوسو کې به داسې خلک پیدا شي د دین اسلام د سربلندۍ ذریعه به جوړ شي
دا تمنا وا، ارزو وا، امیدو. لیکن چې کله پیغمبر علیه السلام وفات شو د ابوبکر صدیق زمانه راغه، فتنې راوچتې شوې. نبی علیه السلام د دنیا نه کوچ کړو، دنیا نه لاړې. د ابوبکر صدیق زمانه وا، قسمه قسمه فتنې راوچتې شولې. څوک قادیانیان شو، چا د زکات نه انکار وکړو، څوک مرتد شو. لیکن د پیغمبر علیه السلام امید ته ګوره، سوای د دې څلورو خلکو نه مکه مکرمه، مدینه منوره، یمن علاقه کې زما عزتمندو یو کلی بني طیب په نوم سره یادېږي، هغه او د طایف خلک دا په اسلام باندې مضبوط ثابت قدمۍ سره پاتې شو. اکثریت زما عزتمندو څوک مرتد شو او زما عزتمندو چا پکې د نبوت د پیغمبرۍ دعوه مو کړله. لیکن د پیغمبر علیه السلام هغه امید او تمنا الله پوره کړو که پوره نه کړو. د طایف خلک وګوره اوس د الله په دین باندې داسې دي که نه چې هسې قیمه قیمه کې د الله د دین نه نه وړي او په سلګو سلګو جاړي. وایي که هغه ټیم موږ ته پیغمبر علیه السلام بد دعا کړې وه که نه، زموږ مشرانو زموږ پیغمبر سره څه کړي وو، نن به وایي موږ هم نیست او نابود وایي. وګوره هغه پیغمبر دعا وکړه، موږ ته الله د ایمان او د اسلام دولت را نصیب کړه. موږ ته او دلته مرکز ته راځي که نه، لاهور مرکز ته راځي، په منبرونو ناست دي او بیان کوي دومره اوچت مقامونو ته. د طایف خلک